کېږي چې په یو کلي کې د خانزادې او نورین په نوم دوه خویندې اوسېدې. د نورین او خانزادې پلار یو کاروباري سړی و. یوه ورځ چې خانزادې او نورین خپل پلار سره چرته تللی وي نو هغوی څه ګوري چې د هغوی بادشاه په یوه شاړه کې خپل اس سره ولاړ دی. د خانزادې پلار د بادشاه خواله لاړو او هغه نه یې تپوس وکړو. بادشاه سلامت تاسو او دلته؟ او زه خپل سپایي سره راوتم خو زما د اس طبیعت سمدستي خراب شو نو زما سپایي تله دی مال یو بل اس راولي. بادشاه سلامت که تاسو ته څه مسله نه وي نو موږ سره راځئ موږ به مو ډېر په اسانه ورسو. نه ستاسو ډېره زیاته شکریا. ما خو ویل چې دلته به څوک هم نه وي خو چې تاسو را سره میلاو شوي نو ډېر زیات خوشحاله شوم. زما سپایي به اوس راشي. صحیح ده بادشاه سلامت بس موږ به په خپل لار روان شو. دې خبرې کولو نه پس د خانزادې پلار د هغه ځای نه روانېږي چې دغه وخت یو مار راشي او بادشاه په خوا وچیچي. د مار چیچلو سره د بادشاه د خولې نه چغه وځي. د خانزادې پلار چې اواز واوري نو زر بادشاه خواله راشي. بادشاه سلامت څه وشو؟ زه مار وچیچلم او زما د خپو نه وینه هم ډېره زیاته روانه ده. اوهو دا خو به تاسو دلته یو نږدې پاړونه بوتلل غواړئ. تاسو ما سره راځئ زه تاسو خپل کور ته بوځم او تاسو نه به هلته پاړو راوغواړم. بادشاه د خانزادې پلار ځان سره کور ته بوځي او بادشاه لا پاړو راولي او خپله مشره لور خانزادې د بادشاه سپایانو پسې ولیږي. خانزادې سپایي راولي. بادشاه سلامت تاسو له څه چل دی او دا تاسو دلته څنګه راغلی؟ زه اوس ښه یم له خیره او دا هم د دې نیک انسان په وجه. که زه د نوم راوستې نو پته نه چې ما سره به څه کېدل. بادشاه سلامت دا خو زمونږ فرض و. ما په تاسو څه احسان نه دی کړی او ما تاسو په تکلیف کې نه شوی پرېښودی. دا ستا په ما ډېر زیات غټ احسان دی او ستا د دې احسان په بدل کې زه ستانه ستا مشر لور خانزادې خپل زوی له غواړم. ستاسو ډېره زیاته مننه بادشاه سلامت. دې سره خو به زما د لور مستقبل جوړ شي. نن نه ستا لور زما لور ده. ستا د لور واده به زما د زوی سره کیږي. دا زما واده ده. یو 2 کاله پس په زما د زوی او ستا د لور خانزادې واده وکړو. صحیح ده بادشاه سلامت چې څنګه ستاسو خوښوي. 100 کاله پس د خانزادې پلار په یو حادثه کې مړ شي. امی موږ به اوس څه کوو؟ امی ما ته ابو ډېر زیات یادېږي. بچې تاسو همت مه بایلئ. اوس په موږ د یو بل همت جوړېږو. دغه شان وخت تېرېږي او یوه ورځ سپایي خانزادې دې کره راشي او ورته وایي بادشاه تاسو له یو پیغام را لېږلی دی. د څه پیغام؟ بادشاه غواړي چې زه اوس تاسو د مشر لور واده خپل زوی سره وکړم. څه؟ اوس څو ورځې مخکې زما خاوند مړ شوی دی. زه څنګه د لور واده وکړم؟ په دې کې د خانزادې مور ته د خاوند خبره رایاده شي چې هغه ورته د بادشاه د واده باره کې ویلي وي. زه ډېره ښه ده د یوې لور خو به مې ژوند ښکلی شي که نه؟ ته څه وایې خانزادې؟ بس چې ستاسو څنګه خوښه وي امي. دې خبرې اورېدو سره نورین سره د خپل ځان غم شي چې زما به څه کېږي. زه خانزادې بچې ته ځان سم کړه نو ورشه. امي زه په ځان سره نورین هم بوځم. زه یوازې نشم تللی. صحیح ده خو چې واده وشي نو دا بیا راولېږه. دا هلته نشي پاتې کېدی. صحیح ده ته ځه او زه دی درلېږم. سپاهي د هلته نه لاړ شي او خانزادې او نورین د ټولو سره د میلاوېدو نه پس د بادشاه محل ته روانې شي. په تلو تلو کې د نورین په زړه کې یو خبره راشي. خانزادې خو به د شهزاده سره په محل کې په مزو سر شي چې زما به څه کېږي. شهزاده سره خو زما واده هم کېدی شي. زه خو د خانزادې نه زیاته ښکلې او زیاته عقلمنده یم. په دې سوچونو کې خانزادې او نورین د یو تالاب خواله ورسي. خانزادې او نورین د آرام کولو اراده وکړي. خانزادې د تالاب په کناره کینی. نورین ورشي او خانزادې لا اوبو ته ټیله ورکړي.
خانزادي حیرانه وي چې نورین هغې لا په څه وجه اوبو ته ټیله ورکړه او د هغې خپله خور د هغې دشمنه شوه. ها 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 خانزادي شهزاده سره په واده صرف او صرف زه کوم. ملکه جوړېدل صرف زما حق دی. خانزادي اوبو کې بېهوشه شي او نورین د بادشاه محل ته روانه شي. د بادشاه زوی شهزاده په ښکار وته وي او په ښکار کې مصروفه وي چې نظر یې په اوبو ولګي. شهزاده د اوبو خواله لاړ شي او خانزادي د اوبو نه راوباسي. یریږه ما ته په محفوظو لاسونو کې خو دا راته ووایه چې تا سره څه حادثه راغلې وه او ته څوک یې او د کوم ځای یې؟ خانزادي شهزاده ته ټوله کیسه وکړي. شهزاده خانزادي د ځان سره محل ته د بوتلو فیصله وکړي. محل ته د تلو نه پس شهزاده ته معلومه شي چې د هغه واده د یو ناپېژندګلو جینۍ سره کیږي. شهزاده چې د بادشاه نه تپوس وکړي نو بادشاه ورته ووایي بچې د نن نه څه کاله مخکې ما سره یو ډېره غټه حادثه پیښه شوې وه. د دې کلي یو ډېر ښه او شریف انسان زما ډېر زیات مدد کړی او د هغه یو لور زما ستا دپاره ډېره زیاته خوښه وه او د هغه لور ما ستا دپاره غوښتې وه او زه نن هغه سره خپله واده پوره کوم. شهزاده بادشاه ته انکار ونه کړي خو د بادشاه د فیصلې نه بالکل مطمئن نه وي ولې چې هغه خانزادي سره واده کول غواړي او د هغه خانزادي سره مینه وي خو د پلار د فیصلې نه مجبوره وي. شهزاده د خانزادي خواله ورشي. شهزاده تاسو خو ډیر زیات خپه ښکارئ. تاسو د خفګان وجه معلومولی شئ؟ خانزادي ستا خور نورین په محل کې ده او زما پلار زما واده د هغې سره کول غواړي او د واده پروګرام تیار دی. ټولې تیاری مکمل شوي دي او زه هیڅ کله هم نورین سره واده کول نه غواړم. شهزاده دا دومره غټه خبره نه ده. د دې حل ما سره شته. پریشانه کیږه ما. خانزادي زر راته وایه ماله په دې حالاتو کې څه کول پکار دي؟ خانزادي شهزاده ته د نورین یو راز ووایي او ورته ووایي چې د ټولې واقعې نه بادشاه خبر کړي. شهزاده لاړ شي او بادشاه ته ټوله کیسه بیان کړي. بادشاه حکم وکړي چې خانزادي دې حاضره کړی شي. هر کله چې بادشاه خانزادي سره ملاو شي نو د هغه یقین راشي چې زما انګور نورین نه بلکې خانزادي ده او نورین یوه فراډي جینۍ ده. خانزادي بادشاه ته ووایي بادشاه سلامت تاسو ځان ته رایاد کړئ هر کله چې زما پلار تاسو سره د رشتو خبره کوله نو هغوی تاسو ته ویلیو چې زما لور تعلیم یافته ده او بله لور مې بې تعلیمه ده او زما پلار تاسو ته ویلیو چې زه د خپلې تعلیم یافته لور رشته ستا زوی له درکول. بادشاه سوچ وکړي او هغه ته رایاد شي چې خانزادي رښتیا وایي او د خانزادي اشاره کوم طرف ته ده. خانزادي بادشاه ته ووایي چې نورین ته ووایي چې په نکاحنامې به د ګوتې په ځای دستخط کوي. او پوه شوم. زه به نورین ته هم دا شرط کدم. هر کله چې خلک راغونډ شي او د شهزاده نکاح کیږي نو بادشاه اعلان وکړي چې تاجر مالا د تعلیم یافته لور رشته راکړې وه په دې وجه به نورین په نکاحنامه دستخط کوي. دې خبرې کولو سره په نورین یره راشي او هر کله چې هغه خپله خور خانزادي د بادشاه محل کې وویني نو هغې ته د خپلې غلطۍ احساس وشي. بادشاه سلامت ما معاف کړئ. زما نه ډېره زیاته غټه غلطي شوې ده. زه تاسو نه معافي غواړم. ستا معاف کول او نه معاف کول د خانزادي کار دی ولې چې تا د هغې د قتلولو اراده کړې وه. ته که معافي غواړې نو د خپلې خور خانزادي او د خپلې مور نه وغواړه. نورین چې مور وویني نو معافي غوښتل شروع کړي خو د هغې مور هم هغې ته ووایي ستا معاف کول او نه معاف کول د خانزادي کار دی. خانزادي غلې ولاړه وي خو چې کله خپله خور وویني چې هغې ته په رښتیا احساس شوی دی نو هغه نورین معاف کړي. بادشاه د خانزادي د فیصلې نه ډېر زیات متاثره شي او د خانزادي او د شهزاده د واده اعلان وکړي. د شهزاده واده د خانزادي سره وشي او هغوی دواړه په خوشحالۍ ژوند تیرول شروع کړي.